نن موږ په یوه داسې موضوع خبرې کوو چې ډېری خلک پکې تېروتنه کوي. ډېری کسان فکر کوي چې که خوراک پرېږدي او وږي پاتې شي نو وزن به یې کم شي. خو زه تاسو ته وایم چې دا ستاسو د روغتیا لپاره تر ټولو خطرناکه لاره ده. کله چې تاسو خوراک بند کړئ ستاسو بدن د ډار حالت ته ځي او ستاسو میټابولیزم یا د انرژۍ سوځول بندوي. تاسو د غوړیو پر ځای خپل عضلات له لاسه ورکوئ او بدن مو کمزوري کېږي. د وزن کمولو سمه لاره وږي پاتې کېدل نه دي بلکې د سمو خوړو انتخاب دی. تاسو باید د خرابو موادو پر ځای کې ټول مواد خپل بدن ته ورسوئ. لومړی ګام اوره خواږه او سپینه ډوډۍ له خپل دسترخوان څخه لرې کړئ. دا مواد ستاسو انسولین پورته کوي او بدن ته اجازه نه ورکوي چې غوړ وسوځوي. د دې پر ځای له پیچلو کاربوهایډریټو کار واخلئ لکه وربشې، نسواري وریجې او کچالو. دوهم ګام پروټین زیات کړئ. هګۍ، د چرګ سینه کبان او لوبیا وخورئ. پروټین ستاسو عضلات ساتي او تاسو ته د ډېر وخت لپاره د مړښت احساس درکوي. دریمه مهمه خبره، له ګټورو غوړیو مه ویریږئ. د زیتون تیل، افوکاډو او مغزیات لکه بادام ستاسو د هورمونونو لپاره اړین دي. راځئ د ځینو بدو خوړو لپاره غوره بدیلونه وپېژنو. د غاز لرونکو خوږو مشروباتو پر ځای ډېرې اوبه او شین چای وڅښئ. د چپسو او بازاري شیرینیو پر ځای تازه میوې او خام بادام وخورئ. د غوړې غوښې پر ځای سپینه غوښه او حبوبات وکاروئ. همدارنګه سابه او شنه پاڼې لرونکي سبزیجات په زیاته اندازه وخورئ ځکه چې دا لږ کالوري او ډېر ویټامینونه لري. د وزن کمول یو صبر او ساینسي تګلاره غواړي، نه ځان وژنه. ورزش وکړئ، په کافي اندازه ویده شئ او خپل بدن ته په وخت سالم خواړه ورسوئ. که تاسو غواړئ په دې اړه نور معلومات ترلاسه کړئ زموږ د تغذیې پلیلیسټونه وګورئ. دا ویډیو له خپلو هغو ملګرو سره شریک کړئ چې غواړي په سمه توګه وزن کم کړي. زموږ چینل سبسکرایب کړئ ترڅو تل روغ او با انرژي پاتې شئ.